رب العالمین یو څو څیزونه په انسان باندې فرض کړي دي چې انسان به خامخا هغه کار کوي، کوي نه که نو دی به د الله مجرمي. یو په هغې کې زکات دی. عموماً په دې میاشت کې د زبرګه میاشت کې خلک زکات غواړي او خلک زکات ورکوي، نو په دې نسبت باندې د زکات د بیان درته کوم. څرنګه چې مونځ فرض دی، که چاونکه غاړه بنده ده الله به دې تپوس کوي، او روجه چې څنګه فرض ده که چاونه نیوله د الله مجرم دی، خلک ورته روجه خور وی. مونځ چې نه کوي بېلمازه ورته وی. دغه رنګ زکات چې په کوم مسلمان باندې فرض دی، دی به خامخا زکات ورکوي، او که زکات یې ورنکړه د الله مجرم دی، خلاصي نشته، خامخا به الله دله سزا ورکوي. یو خو د الله رحم هغه جدا خبره ده، خو د قانون او د قاعدې مطابق باندې دی به خامخا د رب العالمین د سزا لاندې راځي. زکات لکه د مانځه غوندې اهمیت لري. مونځ د بدن عبادت دی او زکات د مال. رب العالمین په قرآن شریف کې 22 کرته زکات او مونځ یو ځای ذکر کړي دي. اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. بیا وی اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة 22 کرته یو ظلم نه، چې اے بندگانو د مونځ پابندي وکړئ او په مال کې د الله حق ورکړئ چې هغې ته زکات وایي. د نبی علیہ السلام مبارک د مدینه د هجرت نه مخکې زکات فرض شوی و. مدینه ته لا حضور پاک هجرت نو کړی چې د زکات فرضیت راغلی و، خو د زکات مسائل دا لا نو راغلی چې زکات به چاله ورکې، په څومره مال کې به زکات ورکې، او طریقه به څنګه یې د ورکولو. دا چې کله نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړو، نو د هجرت په 2م کال باندې د هغې مصارف چې چاله به ورکې چاله به نه ورکې، د هغې نصاب چې څومره مال کې به زکات ورکې څومره مال کې به نه ورکې، ګډو کې به څومره ورکې، چیلو کې به څومره ورکې، اوښانو کې به څومره ورکې، او دارنګې نغد مال کې او په ځمکو کې به څومره ورکې. دا د هجرت په 2م کال باندې دا تفصیلات رالل. رسول الله مبارک صحابو ته وورول او صحابو په فوراً عمل شروع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زکات پل دی، پل د اسلام او د جنت پل دی. لکه څنګه چې یو سړی په پل پورې وځي او که پل نه نو دی تلی نشي، دغه رنګې چې زکات ته ورکه نو ته پل صراط باندې نیغ به جنت ته ځې، که زکات ته ورنکه نو په پل صراط تلل دې نشته، لاندې دوزخ کې به پرېوځې. بله لار جنت ته شته نه بغیر د پل نه، د صراط نه بله لار نشته دی، د جهنم د پاسه دا پول دی. نو که دې ورکه خو پوری به وځې، که دې ورنکه نو بیا به دوزخ ته ځې. 2م حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرمایي چې زکات سره به دې مال پاک شي، او که زکات دې ورنکه نو مال به دې پلید پاتې. خرونو مثال یې داسې دی لکه یو ډیګی ده یا یو کولر دی، په هغې کې اوبه پرتې دي ستا د څښو، او هغې کې یو لوټه پلیتې اوبه ور واچولې، 10 لوټې پکې پاکې دي او یو لوټه دې پلیته ور واچوله، ټولې پلیتې شوې. یا یو ډیګی ده، په هغې کې 15,000 بورقې اوبه پاکې دي، یو بورقه دې پلیته ور واچوله، ټولې پلیتې شوې. بیا د څکو قابلې نه، خېټه بدله خرابوي، وجود ته بدله نقصان درکوي. یا مثلا په دې ګاډي کې خلک پټرول اچوي، نو چې صفا پټرول دا ګاډي پې ځي، خو که دې پټرولو سره دی یو لوټه د خاورو تیل ور واچول، 6 لیټره د پټرول ور واچول، او یو لوټه دې پکې د خاورو تیل یو به دې پکې ور واچولې، او یا دې پکې مثلا شات ور واچول ځه یو لوټه، نو دا ګاډي بیا سفر نه کوي، ډر ډر به کوي، هلته به نقصان به ولاړي، مشینري به هم خرابوي، ملاوټ پکې راغی. کوم څیز باندې چې ګاډي چلیږي هغه شی د ګندک هغه دې خراب کړو. دغه رنګې زمونږ د انسان او زمونږ د مسلمان دین دا په دې عباداتو چلیږي. نو تا هغه عبادات ګنده کړل، تا هغه مال خراب که، مال دې پاک نه که. رسول الله مبارک فرمایي چې زکات دې ورکه باقي مال دې پاک پاتې شو، چې ور دې نه که باقي مال دې پلید پاتې شو.
او یو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ کم انسان چې په خپل مال کې زکات نه ورکوي د دې نه به الله یو اجدها جوړه کړي داسې اجدها به ترې جوړه کړي چې په دې سر باندې به دلته دوه داغی د هیبت شکل به وي لکه څلور سترګې به ښکاري او سر به گنجي وي گنجې د هیبت لپاره چې دا په انسان هیبت راولي او دا اجدها به دله په دې غاړه کې ور واچوي او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی دا دواړه دا وښکي نه دي په دې به له چکونه لګوي دی وښکي له به هم ټک ورکوي او دی وښکي له به هم ټک ورکوي دې غاړه کې پرته ده خبرې به ورسره لابیلې کوي څه به وایي انا مالوکه زه ستا مال یم انا کنزوکه زه ستا خزانه یم هغه مال او خزانه چې زه د جمع کولم اوس ټینګ شه راته زکات دې نه ورکو په ما کې تا زکات نه ورکو او د الله حق دې نه ورکو نو زه هغه مال او هغه خزانه یم د دواړو جهانو سردار فرمایي یاخذ بلهزمته دا دواړه وښکي به ترې نیسي او په دې به ټک ورکوي او چکونه به پرې لګوي نو چې مارم د آخرت مار شو او د الله د عذاب مار شو د هغې زهر به څونه خطرناکي او سوزش او تو به څومره زیاتي مونږ خلق مال جمع کوو د خدای حق پکې نه ورکوو زکات د الله حق دی دا به ورکې دا نه ورکوو دا مال چا دپاره دا مال ګټو دا د بچو دپاره دا د نوسو دپاره قسم دی که دا بچي او نوسي دې په کار راشي قسم دی که دا بچي او نوسي او دا کړوسي دې په کار راشي ځان له آخرت مه بربادوه قبر کې به ضرر تا ته ګروز به تاله را برولی کېږي او وښکي به ستا چیچلی کېږي دا بچي ستا په آخرت کې نه پکارېږي دا بچي تا د دوزخ نه او د هغه مار د عذاب نه نشي بچ کولی زمونږ د خلکو یو سوچ دی مونږ دا وایو چې یاره دا زکات او دا مال ما ورکه مونږ ته اصل کې جنت رستو دی او خدای مونږ ته رستو دی او دنیا راته مخکې ده بس مونږ الله نه خوشحالو بچی خوشحالو که دا زکات ورکم دا بچی به مې نار شي که دا زکات ورکم دا ښځه به مې ناره شي هلکه الله خوشحاله شو د الله رسول خوشحاله شو خدای او رسول خوشحاله که نو مال او دولت چابیانې خو الله او د الله پروردګار سره دي الله سره دي تا به خدای چرم غریب نه کې او نه به د خدای پاک فقیر کې او نه به د الله ملنګ کې دله به خدای درکوي زکات متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي یمحق الله الربا ویربی الصدقات وی سود چې څوک کوي د هغه مال به هلاکیږي او بربادیږي به برکت به پکې نه زکات صدقه چې څوک ورکوي مال به زیاتېږي مونږ وایو دا زکات هم ورکه مال کم شو الله وی نیکبخته نه کمیږي نه کمیږي مال ګوره زیاتېږي ورکه دا مال دې زیاتېږي دا کمیږي نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې تاسو مونږ ورته عثمان غني وایو واقعی غنی مالدارو مال ور سره دی لیکن مال زیاتیږي پس صدقه ورکوي زکات ورکوي نو مال زیاتیږي مدینه منورې ته چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړو صحابه ور سره لاړل نو د مدینې اوبه مالګیجنې وې یو څو کویان پکې خواږو باقي ټول کویان اوبه د مالګیجنې وې او هغه کم کویان چې خواږو نو هغې کې یو کوی داسې و چې د هغې اوبه ډېرې مزېدارې وې او خلکو به ترې اوبه راوړې خو هغه د یهودیانو د یو یهودي په قبضه کې و نو یهودي چې به کله غوښتل نو خلکو له به یې اوبه ورکولې او چې کله به یې زړه نو اوبه به یې نه ورکولې مسلمانانو ته تکلیف و هغه باغ اوس هم شته بیرې رومه ورته وایي د مسجد قبلتین سره داسې خوا کې یو باغچه ده او په هغې مزرعه ده باغچه ده یو کجورو بوټي هم پکې دي د انګورو هم پکې دي هغې کې دننه هغه کوي دی زه په خپله ورغلی مس حکومت څوک نه پرېږدي پابندي پې لګولې ده خو مخکې زه ورغلی یم وردننه شوی یم لوی کوي دی نو یهودي چې به د چا خوا څوک بې خوښ و هغه له به یې اوبه ورکوله چې څوک بې خوښ نه اوبه به یې نه ورکوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک به دا کوي والي د جنت په مقابله کې الله به وله جنت ورکړي حضرت عثمان رضی الله عنه د الله رسول دا کار به زه وکړم لاړ هغه یهودي ته یې وي دا کوي را باندې خرڅ کا هغه وی چې دا کوي خو ټول نه خرڅوم نیم به د باندې خرڅ کړم پیسې یې وله د ټول کوي مقرر کړې لکه د ټول کوي چې څومره قیمت و اقمره قیمت به راکې خو نیم د باندې خرڅو
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی ذرا جنت سودا کوم ارسو پیسې چې غواړې در کوم ډېره ښه ده نیم کوې را باندې خرڅ کا نیمې تې واغېسته چې څنګه یې نیم واغېسته حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغی نبی علیہ السلام ته ویلو چې صاحب نیم کوې مې واغېسته او دا نیم کوې زما نه دی نه زما د بچورې دا د مسلمانانو دپاره صدقه دی یهودي ته یې یو ورځ به تې ته اوبه راوباسې یو ورځ به زه اوبه راوباسم نیم ستا او نیم زما بیا بل ورځ به زما نمبري ته به نه راځې زه به اوبه راوباسم ورپسې ورځ به بیا ستا نمبري زه به نه درځم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په هغه خپله عیسه کې اعلان وکړه چې زما کومه ورځ ده نو چې څومره مسلمانان دي ټول راځئ او بغیر د پیسو نه د کوي نه اوبه وړئ یهودي خو به خرڅولې نو بیا به خلک د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په هغه نمبر کې راتلل اوبه به وړې او منګي او مشکونه به یې وړل د یهودي په ورځ اړو څوک راتلل نه چې د هغه کومه ورځ یهودي وی دا مې څه غلطي وکړه ما خو نیم خرڅ که خو هغه خیراتي که نو زه خو په بیه خرڅوم او د هغه د هغې نه خلک خیراتي وړي نو بس خلک ځان د مشکونه او منګي ډکوي نو حضرت عثمان صاحب ته یې دا وکړه چې دا نیم رانه باقي موال دا هم خرڅوم ویې راوړه هغه هم ترې واخېسته او بیا اعلان وکړه وی دا هم د مسلمانانو دپاره وقف د دواړو جهانو مبارک سردارو فرمایل ای عثمانه ډېره قیمتي سودا دې وکړه او د دې زمانې بخیل به څه وایي اوهو نیک بخته بلا روپۍ ده نه لاړی بلا دولت ته نه لاړ په دې خو ستا بلا اوښان کېدل په دې خو دې بلا مریان کېدل په دې خو دې د دنیا نور عشرتونه او عیشونه کېدل دا دې څه وکړل شیطان خدا چکرې لګوي نبی علیه السلام فرمایي عثمانه ډېره بهترینه سودا دې وکړه دا سودا کومه ده دا کوی سونه کوی خو معمولی شی دی دونه پیسه پې نه دي جنت دپاره خلک څونه منډې تړلی وي منځونه به کې لا پته نه لګي قبلې کې نه قبلېږي زکات به ورکې لا پته نه لګي چې خدای قبلې کې نه قبلې حج به کې لا پته نه لګي قبلې کې نه قبلېږي د ګناه نه به ځان ساتې څه پته لګي چې الله او خاتمې دې څه پته لګي چې خاتمه به دې څنګه دا ټول موږ څه دپاره کوو جنت دپاره دا څونه اعمال چې موږ لګیا جنت دپاره کوو نو جنت په څومره لوی محنت ګټلی کېږي حضرت عثمان ته رسول الله مبارک فرمایي عثمانه سودا دې ډېره قیمتي وکړه اسنګه الله د دې کوي په بدل کې تاله جنت درکړه مبارک دې شي دا نفلی صدقه او زکات نو ګورې د نفلی صدقې قیمت د زکات ته ډېر لاندې دی نو چې په نفلی صدقه رب العالمین یو انسان له جنت ورکوي هغه قیمتي جنت چې سړی اتیا کاله محنت وله کوي بیا هم لا شک دی او یا کاله محنت وله کوي بیا هم لا شک دی او د ګناهونو نه ځان ساتې بیا هم لا پته نه لګي جنت به وګټم که به ونه ګټم په نفلي صدقه خدای درکوي نو چې په نفلي صدقه الله درکوي نو زکات او یا چنده د هغې نه زیات دی په هغې به خدای درکوي که به نه درکوي کم سړی چې به نه وي مسلمان شو نه وي حضور پاک مبارک به د هغه ډېر زیات خیال ساته دې دپاره چې دی واپس چې ته خپل دین ته کفر ته لاړ نه شي پرې چې لږ مضبوط شي هغې ته به مؤلفة القلوب وي هغې ته به مالونه م ورکول هغې ته به زکاتونه م ورکول هغې ته به صدقې م ورکولې چې په دې دین کې کلک شي او پخته شي چې یو ځل به پخته شو بس بیا به کلک و یو سړی نبي مسلمان شو راغی مدینې شریفې ته چې راغی مسلمان شو نبی علیہ السلام سره کېناسته وی د الله رسوله زما یو باغ دی د هغې باغ په ګاونډ کې د فلانکي صحابي باغ دی نو زما د هغه پوله کږه ده نو د هغه یو لس بوټي که دې ماله واغېشتل نو زما د هغه پوله به نیغه شي زه دیوال وام د خپل باغ ته نو دیوال به مې نیغ شي لس بوټي د هغه نه راله که خیراتي یې لو که په پیسو ته چلو که او مهرباني وکړه دا لس بوټي د دغه صحابي نه وغواړه زما دیوال به نیغ شي چونکې دی نوی مسلمانو او علیه السلام به د نوی مسلمان خیال ساته قدر به یې کو نو هغه بل صحابي راغوسته هغه صحابي بوډا دی سپینګیری سپینګیری خو پویول ګران کار دی که او کمزوري دماغ کمزورې سترګې کمزورې عقل کمزورې ګزاره به ورسره کې هغه یې راغوسته وی ستا په ګاونډ کې د دې سړي باغ دی وی وی پوله م کږه ده او لس بوټي دي که دا لس بوټي تا دله ورکړل نو ستا ورځ پوله به نیغه شي دیوال به م نیغ شي نو ته مهرباني وکړه دا لس بوټي دی دې ګاونډي له ورکړه هغه بوډا صحابي وی د الله رسوله حکم دی او که مشوره راکې وی نه حکم خو نه دی مشوره در کوم وی که حکم دی خو ورکوم خو که مشوره راکې نو د ما نه کېږي نه ورکوم د نبي علیه السلام د حکم نه خو چا مخ نه شو اړولی که که مشوره راکې نو زړه مې نه غواړي نه ورکوم او که حکم یې
بیا خو خلاصي نشته خامخا به ورکوم. نو نبي علیه السلام ستا حق دی، حکم خو درته نشم کولی چې په زور یې درنه واله. بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وی ښه داسې کار وکړه پیسې به یې دله درکړم. د دې لسو بوټو چې څومره پیسې کېږي د دې ځمکې دا پیسې به دله درکړم او دا دې مسلمان له ورکړه. مطلب دا دی چې هغه نوي مسلمان دی خوشحاله به شي. دې پیسې در کوم د خپل طرف نه. وی د الله رسوله حکم کې اکه مشوره راکې. وی نه حکم خو نه کوم. یاره وی چې مشوره راکې نو نه خرڅو په پیسو هم نه خرڅو. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ښه یو بله سودا کوو. تیره څه ښکلې پیغمبرو، څه په صحابه او په مسلمانانو مهربانه، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانانو باندې ډېر مهربانه. وی ښه داسې وکړه دا لس بوټي دله ورکړه تاله به الله جنت درکړي، زه دله ګوی کوم او ضمانت در کوم زه. نو د رسول الله مبارک نه غټ ضمانت بل کیدی شي نشي کېدی. لکه یو سړی چاته ځمکه خرڅه کړي انتقال ورپسې وخېږي، یا ځمکه خرڅه کړي رجسټري وکړي او اسټامپ ورپسې ولیکي، بس دا مضبوطه خبره شوه که نه. حضور پاک فرمایي زه ضمانت کوم ستا دپاره، زه ذمهوار یم د دې لسو بوټو په عوض کې به الله جنت درکړي، جنت کې به باغ درکړي، کور به هم درکړي. جنت په جنت کې باغ او جنت کې کور، ذمہ دار دی. هغه صحابي لږ غوندې سوچ وکړه یاره وی خدای داسې بېسه جنت راکړي خو نه ورکړو. بوډا سپین ګیری دی هسې بېسه دی خدای راکړي جنت او نه ورکړم. نبي علیه السلام بس غلی شنو چې دې څنګه مجلس خور شي. یو بل صحابي راغی د دواړو جهانو سردار ته کېناست. وی د الله رسوله وی که دا سودا وله زه وکړم ماله به الله جنت راکړي. او دا لس بوټي دې نوي مسلمان له والم نو دا جنت به ماله الله راکړي. زما لپاره دا شی شته. وی او بالکل تا له به الله درکړي او تا هم ضمانت در کوم ځه په دې طریقه دې والله لس بوټي واله بالکل به الله جنت درکړي، جنت کې باغ به درکړي. دا فلان کې صحابي د قبا د علاقې مسجد قبا سره خوا کې چې کومه علاقه خطه فلان کې وی او وی تا ته پته ده چې په قبا کې زما یو باغ دی چې په هغې کې زر کجورې دي، 1000 زر د کجورو بوټي دي پکې. نو چې د کجورو زر بوټي دا باغ وسونه انګور پکې شته، قسم قسم میوې پکې شته، اعلی چینه اوبه پکې شته او بالکل ستا باغ خو ډېر قیمتي باغ میوې دې ډېر خشترې ساتلې دی. وی تا سره یو سودا کو. هغه صحابي دی سپینګیري بوډا ته وایي وی څه سودا کې؟ وی دا لس بوټي ماله راکه او دغه باغ ستا شو. ورته وایي دا خبرې په سوچ کې د لسو بوټو په عوض کې د زرو بوټو باغ او هغه باغ کې خلک شعور دي، خلک یې صفتونه کوي اوبه دي پکې اعلی او قسم قسم میوې دي پکې او چمنونه دي. په سوچ کې وی بالکل په سوچ کې کوم دغه لس بوټي ماله را دغه باغ تاله در کوم. وی ډېره ښه ما څه ویلي دي. بوډا بابا خوشحاله شو چې لس ورکوم د زرو بوټو باغ راته میلاویږي. وی شو خبره راغی دا صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه نوی مسلمان یې پرې راوغوښته. وی صاحب سودا مې ورسره وکړه دې لاړ شي او دا لس بوټي مې ته وله واخېستل د هغه سپینګیري صحابي نه او ځان له دې دیوال نیغ کړي. څنګه دې واخېستل؟ وی د الله رسوله په قبا کې چې زما د زرو بوټو کوم باغ دی هغه مې وله د هغې په بدل کې ورکړ. بس وی وشوه زما وعده کړې ده، لوز مې کړی دی د رسول الله مبارک د خولې نه چې خبره وځي هغه د الله خبره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د شریعت خبره، د جنت خبره، د آخرت خبره چې د حضور پاک د مبارک خولې نه وځي دا الفاظ د رسول الله مبارک دي او دا د چا طرف نه راغلي دي؟ الله د طرف. الله زړه کې واچي د خولې د مبارک نه هغه الفاظ راوځي. ښه وی بالکل طالب الله جنت هم درکوي، باغ هم پکې درکوي، کور هم پکې درکوي. دا صحابي لاړه هغه خپل باغ چې هلته لاړه ښځې ته یې دروازه وواله ای ښځې هغې وی ولې راځه که نه او دا بچي او ښځې په دې باغ کې اوسېدل. اوس هم په مدینه کې په باغونو کې دننه کورونه دننه پکې اوسېدل. وی روزه بار ته وی کور ته خپل باغ ته دې راننوځه نیکبخته بار ولاړې چغې کې. وی باغ مې خرڅ کړی دی، باغ مې خرڅ کړ اوس پردی دی، اوس زه نشم در داخلې دی، فورا روزه او بچي دې م راوباسه او چې کوم سامان دی هغه م راوباسه. نو د صحابو به څوک دوه درې پوزکي به دوه درې سرمنې به وې منګې به داسې سامانونه خو نو لکه زمونږ د خلکو چې کوم سامانونه وی خرڅ دې که نیکبخته دا قیمتي باغ بې مشورې دې خرڅ که په څو پیسو دې خرڅ که. وی بس نورې خبرې به وروستو کوو خو چا به کډه کوډه دې راواله او بار روزه.
هغه ښځه و صحابه هم صحابیه و صحابي دی تابعدار د خاوند تابعدار دی بس فورا یې کډه کوډه راواغېسته او بار راووته یا سړي په څو پیسو دې خرڅ کړ ښځه خدا تپوس کوي که نه په څو دې خرڅ کړ وی د جنت په باغ مې بدل کړ په څه مې بدل کړ د جنت په باغ مې بدل کړ د رسول الله مبارک په ضمانت باندې د جنت په باغ ښځه څه وایي د دې زمانې ښځه و نو مخسر باندې بیا ریښې یا سړیه نو جنت له نور کارونه لږ دي مونځ به دې کړی روجې به دې نیولې وې او ټس او ټوس او مخ به و بچي به مې څه خوري او ته به څه خورې او دا موږ به کم ځای کې اوسېږو او دا به څه کېږي نه هغه د پیغمبر ملګري و د هغې ایمان په ښکلي پیغمبر و د هغې د پیغمبر خبره دلیل او دلیل حجت و چې څه به رسول الله مبارک کې په هغې به د هغو ایمان دې ته وایي ښځه ورته څه وایي وی مبارک ته شه خاونده په ژوند کې به دې ډېر تجارتونه او سوداګانې کړي خو د دې نه بهترین تجارت به دې چرته هم نه کړی د تجارتونه 40 روپۍ نن موږ نه ورکوو 40 کې 1 روپۍ په 100 کې یو من دې ته موږ نن سترګې خړې کړي غنمو سیزن هم دی که نه د زکات به چا څومره ورکړي 100 کې یو من ته موږ سترګې خړې کړي 40 کې 1 روپۍ ته موږ سترګې خړې کړي دي وینا د چا ده د الله ولې الله خفه کوي دا رب د خفه کولو ذات دی دا مال خو دله هغه ذات درکوي هغه الله دله درکوي کمیږي به نه ډبل سوداګانې دي دنیا کې به هم بدل درکوي اخرت کې به هم بدل درکوي داسې نه ده چې دنیا کې به نه او اخرت کې به یا اخرت کې به نه او په دنیا کې به ډبل به درکوي حضرت داود علیه السلام دا الله نه سوال وکړ وی الله ما ته هغه تل او خایه چې کوم دا حساب کتاب په میدان کې پرته د وزن پکې تل او خایه میزان او خایه نه الله ورته وښوله نو چې ویې ښوله نو دې بېهوشه را پرېوته په ژړا شو ولې جاړې اوهو دا خو دومره غټه ده یو چابړی یې دونه غټ دی چې که دا ټول اسمانونو ځمکې پکې واچې په یو ګوټ کې به پراتي الله دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي دونه عمل خو زمونږ نشته چې دا پې ډکه شي ټول کائنات ګوټ کې ځایږي نو زمونږ عمل کم دی دومره چې دا تل او پې ډکه شي رب العالمین وفرمایل ای داود چې زه وغواړم په یو کجوره هم ډکولی شم چې وغواړم په یو کجوره او دا کجوره څنګه ډکوي نه رسول الله مبارک فرمایي وی چې څوک صدقه ورکي په دې خلاص باندې د الله د رضا دپاره یو د کجوره ورکي وی زه یې وله غټوم زه یې وله غټ کم او که چرته یو انسان یو رکوټې د اسپ یو بچی ورکه د الله د رضا دپاره د خدای په لار کې نو دا م وله زه غټوم د یوې کجورې نه وله د احد غر جوړوم دا وله زیاتوم او قرآن شریف پې ګواه دی زه تر ځانه نه ویم قرآن شریف ګواه دی مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة وی د الله په لار کې چې څوک صدقه ورکوي نفلي یا فرضي نه نفلي ثواب نه د فرضي بیا زیات دی فرضي زکات شو داسې مثال دی لکه د غنم دانه چې دی وکرله د دې نه 9 بوټې روزي په یو وږي کې سلسل دانې وي د یوې دانې نه 900 جوړې شوې یو په 900 بدل بلکې چې اخلاص دې زیاتو نو والله یضاعف لمن یشاء قرآن وایي والله یضاعف لمن یشاء الله وایي چې د دې نه هم زیاتوم د یو دانې نه 900 بلکې د دې نه هم زیات بدل ورکوم بیا مسلمانه ولې خاموشه بیا دې زړه ولې نه کېږي چې دنیا کې هم خدای درکوي او آخرت کې هم خدای درکوي ولې پې بیا خاموشه بدل خدای نه پرېږدي غیرتي سړی بدل په دنیا کې نه پرېږدي وی د ما سره ښه کړي دي یو وخت کې زه غیرتي یم زه چېرته د بدل پرېږدم نو انسان چې غیرتي انساني پردې بدل نه یری نو الله نه لوی غیرتي ذات بل شته به څنګه یېر کړي د بني اسرائیلو یوه ښځه وه په لاره روانه وه چې په لاره روانه ده ماشوم بچی دی ورسره یو ځنګل کې روانه ده یو شرمخ دی هغه ولیدله پې حمله یې کړه چې په دې ښځه دې شرمخ حمله وکړه ښځه خو یریدونکې شی دی منډه کړه دې ښځه چې منډه یې کړه یو ماشوم بچی و په وروني کې تړلی دی لاندې پرېوت شرمخ هغه ماشوم باندې حمله وکړه هغه ماشوم بچی په خوله کې ونیو هغه وروني سره هغه جامو سره یې کلک ونیوه او بچی وتښتاو ښځې چغې کړې
الله ته فریاد یا الله ځکه ښځه کمزور یم دو چې بچی د دې پړوان د شرمخ ونیسي او ویې تختی او چرمخ وي چیر پار کي نو خلاصولی خو یم ترې نه شي نو اسانه خبره نه ده الله دې مسلمان د داسې ازمایش نه وساتي یا الله دا څه وشو پروردګاره داسې دي دې کې چې شرمخ ماشوم ونیو ویې تختاو دې کې یو سړی راغی یو غیبي سړی راغی هغه غیبي سړی چې څنګه راغی په دې شرمخ یې مضبوطه حمله وکړه یو چغه پې وویسته شرمخ ویرېد بچی یې وغورځاو وتښتېد هغه غیبي سړی دې ښځې ته ویل راشه دا ماشوم دې واله ښځه راله هغه ماشوم یې راوچت خوشحاله شو چې خپل بچی ما پله واپس غېږ کې راځي دا ښځه دې سړي ته وایي ته څوک یې تا خو ما سره ډېره ښې کړه وه د کوم ځای نه راغلې یې څوک ما له دې خپل ځیګر راکړه خپل بچی دې ما ته واپس کړه ته څوک یې وایي د الله فرشته یم ستا مدد له الله راولېږلم الله فرمایل چې زما یو بني آدم دی یو زنانه ده الا شابه مدد له به څوک دی زه ستا مدد له الله راولېږلم او ولې یو وخت تا ډوډۍ خوړه کاسې نه دې نوړی اوچته کړه اخرین وړی دی وه بل څه نو او چې خولې ته دې ورسوله دې کې سوالګري هلته اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخه سوالګري اواز وکړه نو بل څه نو تا هغه نوړی د خولې نه واپس راوویسته او هغه سوالګري له دې یوړه الله وی زما د رضا دپارې د خپلې خولې نه نوړی راوستې او سوالګري له یې ورکړې ده نن به زه د شرمخ د خولې نه نوړی راوباسم او دې ښځې له به یې واپس ورکړو الله بدل چته پرېږدي رسول الله مبارک فرمایي وی د ستاسو نه غیرتي الله زما نه غیرتي انسان چې غیرتي شي بدل نه پرېږدي الله به څنګه بدل پرېږدي صدقه ورکوه یور به الله به زیاتوي دنیا کې او په آخرت کې سود مه کوه مال به دې تباه کېږي دا مو آیا او چې دلته کوم الفاظ دلته دقه ټکې ورسه چې والله علیم خبیر والله علیم خبیر ګورې صدقه به پټه ورکې الله وایي زه ګورې په دې پوه یم زه خبردار یم ګورې زه خبردار یم ګورې زه پې خبر یم ګورې دا مو وایه چې ما نه پټه ده ما ته معلومه ده ورکه صدقه دنیا کې دې مال زیاتوم آخرت کې هم دله مال انبیا او پیغمبرانو به بیل میلمه ډوډۍ نه خوړه بې میلمه به یې ډوډۍ نه خوړه حضرت ابراهیم علیه السلام بې میلمه ډوډۍ نه ده خوړه او نن مونږ میلمه هلته صحیح کړو غلې غوندې دروازې ته ننوځ دروازه بنده ماشوم ته ورشه وګوره هغه سړی لاړ او که شته ماشوم لاړ شي او جي نه ته یې وګوره پناه شو که نه شا شاته خو نه ګوري نه پناه شو نو بیا زر د دروازې نه بار راوځي ابراهیم علیه السلام بې میلمه ډوډۍ نه ده خوړلې ورته پته وه چې میلمه سره ډوډۍ خوري برکت به پکې پیدا کېږي تر دې حده پورې چې کافر مسلمان بنو کافر به هم سره کېده یو ځل یو بوډا بابا میلمه کړ ډوډۍ ته کېناست بوډا بابا ته وایي وایا شروع کوه د الله په نوم بسم الله وایا بوډا وایي سر الله بسم الله زه خو الله نه پېژنم الله څه ته وایي ابراهیم علیه السلام خفه شو ښځه ما الله ته نه پېژنې تا مېلمستوب ته کېنم ډوډۍ در پاسه مټۍ ونیوه وځه بار تا له زه ډوډۍ در کوم شبه زما الله نه پېژنې او ته ما سره ډوډۍ خورې بوډۍ بارو شو چې ویې شړ پیغمبر ته خو وحی کېږي فورا ورته الله وحی راولېږل وایي دا بوډا دې ولې وشړه وایي الله ستا نوم نه پېژنې تا نه پېژنې خبرې وکړه ستا نوم نه پېژنې ځکه مې وشړه اوهو بد دې وکړل سپینګیري بوډا دې سپینګیري دا 200 کالو نه عمر زیات دی او ما ته کنزل کوي دا بوډا ما نه مني ځکه چې وایي چې خدای له شریک دی دا خدای ته کنزل شو که نه چې وایي خدای نشته دا خدای ته کنزل شو که نه نو ما ته کنزل کوي او ما په یو ډوډۍ یو نوړی نه رابنده کړی رزق ورکوم جون ورکوم هوا ورکوم اوبه ورکوم صحت ورکوم او تا نن پوټې میلمه که یو نوړی ډوډۍ دې ورکوله نو فورا دې وشړه ابراهیم علیه السلام فورا لاړ سړی ولېږه بابا واپس کړه به راشي شبه ډوډۍ معافي غواړم ما معاف وی وختي دې شړل ما اوس واپس وی ما خپل پروردګار وحی وکړله چې د 100 کاله تیر کړل او ما ته کنزل کوي خو ما په یو نوړی نه ده بنده کړې او نن چې ستا میلمه شو نوړی دې پې بنده کړه وی ښه زما رب په ما دومره مهربان
زه نه منم، زه ولا شرک کوم او بیا هم واقع په ما دومره مهربانه دی، ما د خپل رب سره میلاو که شم، ما ورسره یو ځای که، زه په دې رب ایمان راوړم. الله مسلمان دی، بوډا الله مسلمان دی، مهمان نواز و انتهایی مهمان نواز. نو یو ځل قحط راغی د ابراهیم علیه السلام په علاقه کې، چې قحط راغی نو میلمانه به راتلل څه نو بله یو لرې علاقه وه، د تفسیر خازن لیکلي دي ښه، یو لرې علاقه وه، هلته کې د یو دوست و، نو هغه له بوجۍ ولېږله، چاله یې ورکړه، وایي ته لاړ شه، هغه ته ووایه چې دا د وړو ډکه کوه ماله راولېږه. چې هغه بوجۍ هغه دوست ته ورسوله، نو هغه وی چې ګوره ابراهیم علیه السلام تا ته مونږ بار بار وایو چې الله ته سوال وکړه قحط دی چې باران وکړي، نو ته ګوره داسې هم نه کوې. نو هغه بوجۍ کې ورته شګې واچولې، نور یې ورته غږ ونه کړ، وی دا یو سوال، وی دا شګې ولې یو څه ورته ووایه چې څنګه ستا په علاقه کې غله نشته، زمونږ علاقه هم د شګو ډکه ده، ته د خدای پیغمبر الله ته سوال وکړه چې خدای باران وکړي. سړی هغه د شګو بوجۍ راوړله او ابراهیم علیه السلام کره کور کې کېښوده او ورغې ابراهیم علیه السلام بارو، وی وړه دې راوړل؟ وی نه صاحب. ولې؟ وی شګو راله ډکه کړه. چې ابراهیم علیه السلام له دا یو څه چې ته د الله پیغمبر خدای ته ولې سوال نه کوې چې قحط ختم شي، زمونږ په علاقه کې دقه شګې دي، غله نشته. وی ښه زه الله دې پکې خیر کړي چې کور ته څنګه راغې، کور کې میلمانه بیا ناست دي او بیبي یې لګیا ده ډوډۍ پخوي، کور ته ننوت، وي دا ډوډۍ څه نه پخوي؟ وی د وړو نه. وړه کوم ځای؟ وی ستا هغه دوست را لېږلی دی. هغه بیبي ته خو یې پته وه چې دوست پسې بوجۍ لېږلی ده که نه، ستا هغه خلیل عربی کې دوست ته وایي، هغه فلانکي دوست ته را لېږلی دی. بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو، وی نه ښځې دا زما هغې خلیل دوست نه دی را لېږلی، دا زما هغه بل خلیل دوست چې دی دا هغه را لېږلی. ګوره روزي د چا په اختیار کې ده؟ الله په اختیار. د میلمه رزق خدای زمونږ پښتانه ګورې دا وایي خو یقین پې نه ساتي، وی میلمه له خدای رزق د مخکې را لېږي، داسې ده که نه ده؟ ټول پښتانه دا وایي چې د میلمه رزق د مخکې نه راځي، خو بیا هم نه ورکوم. یو نیک سړی و، وایي چې زما په ګاونډ کې په محله کې یو سړی او ښځه په جګړه شو، وی دا زما د مشاهدې خبره ده، وایي وی دواړه سره ښځه خاوند په جګړه شو، کور کې جګړې کېږي نو ښه په جګړه شو، یو بل سره په وینا شو، دې کې میلمه راغی، دروازه یې وواله، دا خاوند راغی میلمه له، چې ویې کتل نږدې میلمه دی، زر یې بیټک کې کېنو او ښځه او دې خو په جګړه و، خو شور میلمه ونرېد، میلمه په بیټک کې کېنو، کور ته راغی، ښځې ته وایي چې زما میلمه راغلی دی، وله ډوډۍ بندوبه، ډوډۍ موډۍ وله پخه کړه. ښځه خو غوسه وه، لرې شه وایي تاله نه پخوم، نو ستا میلمه له کوم ځای نه پخه کړه، اوس دې را سره جګړې کولې، کنځل دې راته کول، اوس را میلمه له ډوډۍ پخه کړه، نه تاله پخوم نه دې میلمه له پخوم، نه ولا کټوی پخوم، ځه میلمه له دې پخپله پخوه. سړی وایي دا څه په غم وړی دی، اوس خو که دا ډوډۍ میلمه ته کېنه د میلمه به څه وایي، دا خو زما حیا دي، بې عزته به شم. لږ یې سوچ کړی دی چې زه خیر دی، الله دې پکې خیر واچوي. نو دا سړی لاړ خپل ګاونډ کره، یو ګاونډی له لاړ، نیکه صالحه ګاونډی وه، هغې ته یې وایي زما د ښځې طبیعت لږ ګډوډ دی او زما یو میلمه راغلی دی، یو دوه ډوډۍ وله پخې کړه او ترکاري وله راکړه. هغې وایي ډېره ښه ده، دا خو معمولي خبره ده، ډوډۍ به هم دله پخې کړم او ترکاري به هم دله درکړم، هېڅ فکر مه کوه، ستا کور ولا دې خدای جوړه کړي. په دې سور کې شو راغی چې ځکه خیري کار وشو، میلمه ته خو به زما بېعزتي ونه شي. کور ته لاړ چې اوبه راوالي میلمه له، دوباره کور ته لاړ چې کور ته څنګه ننوت، دا ښځه ورته په ژړا شوه، ژاړي او دې خاوند ته وایي چې ای سړیه ما معاف کړه. خاوند ورته وایي اوس خو د زمری جوړه وه، په مانې غنې راتلې او زما میلمه له ډوډۍ هم نه پخې، اوس وایي ما معاف کړه، څه چل شوی دی؟ وایي بس ته ما معاف کړه، نورې خبرې به درته وروسته کوم. داسې نه کېږي، ما ته ووایه چل څه دی؟ وایي نه به، او نوره ژاړي په سلګو سره. ښځې میلمه به وایي چې څه چل دی چې دا کور کې د ژړا اواز دی، ما پوهېږه څه چل دی؟ وایي ته ما معاف کړه، نو هل درته وایم. وایي ښځه ما معاف کړې، څه چل دی؟ وایي چې تا ته ما وایي چې ډوډۍ دله نه پخوم او نه د میلمه له پخوم او ته بار ووتې. زړه کې مې رحم راغی، وایي مې چې دا خو زما خاوند دی او کور خو مونږ جګړې کوو، کله به ما وایي او کله به ورته زه خبرې کوم، نو دا خاوند ولې دې میلمه ته رسوا کوم، ولې وشرموم؟ نو لاړم بورچې خانې ته،
چې ډوډۍ ولا پخوم. نو چې به خانې ته ولاړم نو یو سپین ږیری سړی پکې ولاړ دی، اوږد لوړ دنګ سړی دی، سپینه ږیرې ده او لګیا دی زولی کې اوړه ده بوجۍ نه رالي. اچھا او چې کوم ترکاری سیزونه دي هغه رالي لږ لږه او زولی کې اچوي لکه د غلا غوندې، اوړه هم راچوي هغه سیزونه هم راچوي. زه ویارېدم چې دا بوډا بابا به هم کله څه کوي، دا څوک دی او د اوړه هم رالي زولی کې اچوي او نور سامان هم زولی کې اچوي، دا څه مسله ده؟ نو زه د بورچې خانې نه رسته شم او چغې مې چې ته څوک یې چې ته منکر راغلي؟ وې دې خوا راشه یېرېږم، ته د الله فرشته شکل مې د انسان دی خو د الله فرشته چې تا د خاوند ته و چې د ډوډۍ نه وه پخوم د مېلمه له، نو خاوند دې لاړ هغه ګاونډی که نه، هغه ګاونډی لګیا ده او ستا د مېلمه دپاره ډوډۍ پخوي، نو ستا په دې بوجۍ کې او په دې رزق کې چې د مېلمه کوم حصه وه هغه دې زه سوچتم چې لرې کم دی، دا د مېلمه حصه وه مخکې نه پکې الله دله ایښودې وه، اوړو کې هم د مېلمه حصه وه او په دې ترکاری کې هم د مېلمه حصه وه. نو تا خو مېلمه ته سترګې خړې کړو ګاونډی والا پخوي، نو ما ته الله حکم وکړو چې هغه زما حصه ترې رابار کړه وباسه، د مېلمه له چې ما کوم حصه ورکړه چې رابار کړه، نو زه ته هغه خپل حصه اخلم. اوس خو فرشتې اخو نیکان خلک وو، فرشتې به په سترګو لیدلې، اوس هم دا شی شته، څنګه دی رزق کې برکت نشته، که شته پکې نشته برکت، بالکل نشته. پخوا به 2 منه او 3 منه جیرب کول، 15 منه او 6 منه به کول، اوس 60 منه جیرب کوي. پخوا به جوار چېته جیرب 3-4 منه کول، گنجان وږي به په دې دغه کې به خلکو راوړل په دې کورو کې کورته، اوس 2 ځله فصل د جوارو کېږي، دومره وږي کوي. پخوا به د چېته تورۍ څومره ورشه وګوره، پرون په لار راتلم دومره تورۍ په لاره کې پرتې اوږدې خټکو ته دې وګوره، هندوانو ته دې وګوره، رزق د ځمکې سر له راغې که رانغې راورسېد که نه؟ د الله د رسول وینا حقیقت ده که نه ده؟ اوس وایه رزق د ځمکې سر له راغې راوچت شو، میوو ته وګوره، بادرنګو ته ګوره، خټکو ته وګوره، بې موسمه سبزو ته ګوره او بې موسمه سامان ته ګوره، لیکن رښتیا ووایه مال ډېر دی، خمبې ډکې دي، بینکونه د سره ډک دي، دولت ته سره ډک دی، هغه سکون اطمینان خوشحالي شته چې کومه مخکې وه نشته. که ته وایې یاره چې خوشحالي خو شته نشته، دروغ مه وایه. حجرو کې به دا مشران ناستو د نیمې شپې پورې ګپونه به یې لګول، تاسې وه که نه وه؟ اوس څوک ګپ ته اوسګار دی؟ ګپ کم دی، د حجرې دیوال به دی نو، حجرې به په ډاګه پرتې وې، بېغمه به یې خوب کو، د کوټو دروازې د کورونو دروازې به دې نه وې، بېغمه به دې خوب کو. اوس د 5 جلندو نه بغیر خوب کولی شي؟ داسې اطمینان دی. او رښتیا ووایه د تورنګزو دې خلکو ته وایم، د بار دې مرګرو ته به پته ولګي، د دې پول نه واله زما د یادو در ماشوم و، د دې پول نه تر د ملکزو د پوله پورې د شپې به دې میدان کې د کندې په غاړه دا خلک په کټونو کې بار پراته وو که نه؟ کوزکو کې پراته، هر سړي به مازدیګر کټ واغېسته، د سیزو په ډاک کې، د میروزو په ډاک کې او د ملکانو د قطمین خیلو په دې ډاک کې دا خلک به په کټونو کې مازدیګر به هر چا ځان له بار ځای نیوه، دا ټول د کندې دا میدان تر د کلي د یو سر نه بله سر پورې خلک به پوزکو کې په کټونو کې پراتو، خوشحاله ګپ شپ، کورونه به خالي پراتو. وایه هغه سکون اطمینان شته اوس؟ خو چې معمولي غوندې پیشو ټس نارې کې هو چل ډر 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 هلته ډز 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 هلته ډز غله کم دي، اطمینان نشته، سکون نشته. او رښتیا ووایه، بله خبر هم درته کوم، رښتیا ووایه، زنانو به د جمعې پر ورځ جامې وینځلې، کم ځای به وینځلې؟ جامې چې به وینځلې کم ځای به وینځلې؟ کندې په غاړه. زنانو پیغلو جنکو به د دې کندې په غاړه خوټکوانې لګولي، تاسو ته خو پته ده، ټیمان به یې د کندې په غاړه اور ورته بلاو او خوټکوانې به یې لګولو، چېته هلک جینۍ ته کتلې، یارانې غارانې پکې وې نه اسم قسم دی هلکان به بې پرتوګه ګرځېدل، صرف په کمیس کې به ګرځېدل، پرتوګ به هلکانو نه اچو، نه دا نخرې وې او نه دا قصې پسې وې، امن و اطمینان و سکون والا جندو، شملې به یې خوړې، ماسته به یې خوړل، د سکون جندو. راشه نن وګوره برکت په رزق قصه ته نه ژوند کې برکت شته، نه په اولاد کې برکت شته، نه په مال کې برکت شته. شا کړې ده د خدای رسول تم شا کړې ده، دین تم شا کړې ده. زکات د الله حق دی، موږ ته ټیکس وایو، دا موږ یو زیاتې غوندې شی ګڼو. زکات د الله حق دی، د مال حق دی، خامخا به ورکوې، کمیږي نه مال زیاتېږي.
دا بنه چې مال به کم شي الکه زه خو نه یم الله وایي کنه د الله خبره دروغ کیدی شي نشي کېدی صدقه خیرات چا ورکړی دی الله دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی هغه پورې به تاسو نیکی ونه ګټئ تر څو چې کم شی ستا خوښ یو بل ورکړي په خپله د کم شی خوښ دی بل بیا ورکړي مونږ کم خیرات ورکوو دا اول خو زکات او خیرات شته دی نه او که کم ورکوو ګاونډي لکه نه د ګونډي ډکه غنم بېکاره غنم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په تسهیل المواعظ کې واقع لیکلې ده یو ماشوم استاد له کیر راوړه هغه استاد هغه ماشوم ته وایي چې لکه ته څنګه تاسو د کور نه خو بلا موده شوه چې دلته امام شوی ما اوسه پورې چې ته ماله یو ډوډۍ نه راغلی دا نن پکې کیر څنګه راغی ماشومان خو هر څه وایي که نه هغه خبره نه پټوي رښتونی ماشوم وایي دا سپي جوټه کړی و نو مور مې چې استاد یې لی ماشوم ته وایي ورته پلار دی وګوره او دې ورته وایي چې نشته او چې بار وایي بابا مې وایي چې نشته دا خو رښتیا خبره کوي وایي دا سپي جوټه کړی و نو استاد یې له غوسه ورله هغه کاسې اوچته کړه او دیوال یې راوبروله خدای مې بېخو باسه چې آدم علیہ السلام آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه چې آدم علیہ السلام او داغه نه ما سوا چې څومره پیغمبران دي دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړي نو نبی علیہ السلام چونکې د دې ټول امت سردار دی د دې ټولو انبیاءو سردار دی د پیغمبرانو سلسله رب العالمین په هغې ختمه کړې ده انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبریم زمانه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي نو رب ذوالجلال نبی علیہ السلام ته یو ډېر لوی شان ورکړی دی اللہ دی آیات پاک کی فرمائی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق چې ما د خپل پیغمبر په هدایت باندې او په سچ دین رښتونی حق دنیا ته راولېږه لیظهره علی الدین کله الله ذوالجلال به دغه پیغمبر نه دا کار اخلي چې دا دین حق اسلام به په ټولو دینونو غالب کوي او دې پسې بیا وروسته هم په دې آیات کې ورپسې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل د نبی علیہ السلام متعلق فرمایي چې دا هغه مرګري دا اغي صفت هم ما قرآن کې او په تیر شو کتابونو کې ذکر کړی دی او بیا په دغه آیات کې د بعضې صفتونو ذکر هم الله کوي نو د پیغمبر علیه السلام الله دومره لوی شان ورکړی دی چې د هغه څه کې د هغې د ملګرو د صحابه او صفتونه هم دا رب العالمین مخکنو قومونو ته په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی دنیا ته لا نبی علیہ السلام تشریف نه دی راوړی او په دنیا باندې الله دا ښکاره کړه چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی د نبی علیہ السلام مبارک نیکه د نیکه پلار هاشم د هغه نوم و دی نوجوانو بالکل ځکه دې ته ډېر لږ عمر ډېر لږ وخت کې دی وفات شوی دی نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نوازو د نبی علیہ السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نوازو قحط چې کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواغېستل او هغه به یې په کاسو کې ماته کړه او په هغې به یې ترکاري یا غوړي یا ښوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به یې خلکو له ورکوله نو هاشم ورته په دې معنا وایي چې ده به خلکو له د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چوري کوله ډوډۍ به یې ماتوله هاشم ماتونکي ته وایي ډوډۍ ماتونکي خپل نوم یې عمر دی عمر خو چې خلکو له به یې ډوډۍ ماتوله او چوري کوله او ورکوله به یې په دې نسبت ورته هاشم وایي نوجوان دی لیکن الله پکې داسې صلاحیتونه یې ښودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه د عربو ټوله زندگی خو په تجارت وه ځکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله نه غنم نه جوار نه
وربشه نه کجوره. قرآن کې الله وتوادن غیر ذی زرع ویلې ده چې دا هغه علاقه ده چې کم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دی هاشم یو مشوره وکړله او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو دپاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع کړ. یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته، او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله، او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به یې راغونډ کړل، د هغې مالونه به یې راغونډ کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په 400 کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې ښخې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه. بیا به ورځ دوه پس روانه شوه نو مثال په طور ناګمان کې به یې دمه وکړه، بیا پېښور کې، بیا کوهاټ کې داسې به ورو قافله تله او یو ځای کې به یې دمه کوله او خلکو سره به یې تجارت کو. خو ډاکې ډېرې زیاتې وې، قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدې، چې روانه به شوه د شپې به پې ډاکوان رالل، یو ځای کې دشت بیابان و صحراګانې به وې، حمله به یې پې وکړه، ټول مال به یې لوټ کړ. دې هاشم یو پروګرام شروع کړ. ګوره د نبي علیه السلام نیکه دی، هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی. داسې یو طریقه جوړه کړله چې دې په ټولو قبایلو ګرځېد، شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل، او دې فیصله وکړه چې کومه قافله کوم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمواري، که دا قافله چا لوټ کړه ذمواري به په هغه کلي. دې یو معاهده وکړه، 400 ته به قافله روانه شوه، که په هره لاره کې به قافله لوټ کړه، کوتمانځی مثلا رزړو یا بل کلي، تا نه به تپوس کومه چې دا قافله ولې لوټ شوه. دا ته یو معاهده وکړه، او بیا دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شو نو موږ به یې ذموار یو، او که دې نه واوړېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذموار یې، که دغې حد نه برید نه واوړېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذموار یې. دا سفارتي تعلقات چې ورته موږ وایو، د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر، دا پروګرام یې شروع کړ. حالانکې ډېر لږ عمر دی، د 18 کالو دی، خو پروردګار وله دا یو صلاحیت ورکړه، او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچا شوه چې هر چا به یادونه وی هاشم هاشم هاشم، بس نوم یې مشهور شو، یو لیډر ته جوړ شو، یو رهنما ته جوړ شو، کلي په کلي خبرونه خواره شو. خو پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه. هغه رڼا څه وه؟ دې تندي کې رڼا وه، هغه دا وه چې نجومیانو کاهنانو به ورته وکتل، وی دا هغه شخصیت دی چې د ده په دریم پشت کې، د ده نه پس په دریم پشت کې نبي آخر الزمان پیدا کېدو. دا پراپیګنډې خورې شو. دې سړي کې چې کوم خوبۍ دي، ده کې چې کوم صفات دي، د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي، او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. او خشتوالی چې الله دله کوم حسن ورکړی کوم انداز، نو د عربو یو خاندان رئیس داسې نو چې ده ته پیشکش نه کړی چې هاشمه واده ته نږدې یو ته مهرباني وکړه، زما لور سره نکاح وکړه، زه خپل لور درته په نکاح در کوم. ده به ویې نه صبر کوم. بل چا به ورته پیشکش وکړه، بل به ورته پیشکش کو. او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به درته دعوت نه ورکو چې ته به خامخا واده کې نوجوانې بالغ شوې او زما لور درته په نکاح در کوم. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه یې، د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې امریکا ده، دوه بادشاه وې، دوه، یو روم او یو فارس، او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وې. دواړه د هغه زمانې سپر طاقتونو، یو روم او یو فارس و. د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وې، هرقل دا د روم بادشاه، لوی سلطنت و، لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي. هغه ته اطلاع رسېدله، هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړه. نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صاحبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دی، دا هغه سړی دی. خو چې دا پته ورته ولګېدله، هغه ورته یو پیغام راولېږه، وی ای هاشمه ما اورېدلي دي، ته ډېر هوښیار و بادشاه د روم، ما اورېدلي دي چې ته ډېر زیات سخي یې، ما اورېدلي دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی. زه دا اورم